السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستان نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د کروم سرچ هسټري ډیلیټ کړئ. دوستان که چیرې تاسو په کروم کې یو څه سرچ کوئ او که تاسو غواړئ چې دغه هسټري ډیلیټ کړئ، دغه هسټري به تاسو څنګه ډیلیټوئ. دوستان په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه کنټ نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره مو چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو نور وخت نه اخلمه، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ تاسو د کروم سرچ هسټري ډیلیټ کړئ، دغه به تاسو څنګه ډیلیټوئ. دې لپاره به دوستان تاسو تر ټولو مخه راسئ، په خپل موبایل کې به کروم براوزر خلاص کړئ. کله چې دوستان تاسو کروم براوزر خلاص کړئ، دغه رقم دوستان دغه تاسو دلته خلاص شي. اوس که دوستانو تاسو په ګوګل کې یا دغه رقم په سرچ بار کې هر شی سرچ کړی وي، دوستانو هغه ټوټل ډیټا دلته تاسو ته رااړوي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ډیټا ډیلیټ کړئ، دا به تاسو څنګه ډیلیټوئ. دې لپاره به دوستان تاسو راسئ، په مور اپشن باندې به دوستان تاسو کلیک وکړئ. دغه رقم دوستان تاسو راسئ، لاندې به تاسو ته دریم اپشن د هسټري درکړي. تاسو به په هسټري بټن باندې دوستانو تاسو کلیک وکړئ. کله چې موږ دوستان تاسو په هسټري بټن باندې کلیک وکړئ، دغه دوستانو دا هسټري ته دا ما سرچ کړې ده. نو که چیرې تاسو هم غواړئ چې دا رقم ته سرچ هسټري ډیلیټ کړئ، دا به تاسو څنګه ډیلیټوئ. دې لپاره به دوستان تاسو راسئ کلیر براوزنګ ډیټا، دلته به دوستان تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې موږ دوستان تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته به دوستانو یو بیسیک ده، یو ایډوانس ده. دلته به دوستان تاسو په بیسیک باندې کلیک وکړئ او دلته به دوستانو ټایم رینج، په ټایم رینج کې به دوستان تاسو راولاړ شئ. لاست 24 هورس و، دغه رقم لاست 7 ډیز و، لاست 4 ویکس و، آل ټایمس و، لاست هورس و. دغه رقم ګوره دوستان که چیرې تاسو لاست اور وایي، یوه ګنټه مخکې تاسو هر شی سرچ کړي وي، هغه به ډیلیټ شي. لاست 24 هورس و، لاست 24 هورس و، یوه ورځ مخکې تاسو هر شی سرچ کړي وي، هغه به ډیلیټ شي. لاست 7 ډیز و، لاست 4 ویکس و، دغه رقم آل ټایمس و. نو که چیرې تاسو غواړئ چې د ټول وخت هسټري ډیلیټ کړئ د کروم غه، دلته به دوستان تاسو راسئ، په آل ټایم باندې به دوستان تاسو کلیک وکړئ او دلته ګوره دوستانو براوزنګ هسټري سوله، دغه رقم کوکیز اینډ سایت ډیټا سوله، دغه رقم ایمیج اینډ فایلز و. دلته به دوستان تاسو په درو سرو ټیک مارک شان ولګوئ او دلته به دوستان تاسو کلیر ډیټا ووایئ. کله چې موږ دوستان تاسو کلیر ډیټا ووایئ، دغه رقم دوستان دغه تاسو کلیر کړئ. نو کله چې موږ دوستان دغه تاسو کلیر کړئ، ستاسو په کروم کې کومه هسټري والا، کوم سرچ شوې هسټري والا، ټوټل هسټري به ستاسو له کروم براوزر څخه ډیلیټ شي. دوستان تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ تر څو دغه هسټري ډیلیټیږي. کله چې موږ دوستان دغه هسټري ډیلیټ شوه، دلته یو شی هم ستاسو ته نه راړوي. دغه رقم که تاسو کروم ته راسئ، هغه سرچ هسټري له دې څخه ګوره دوستانو ډیلیټ شوې ده. نو په دغه طریقه سره دوستان تاسو کولی شئ تاسو د کروم سرچ هسټري ډیلیټ کړئ. نو کوم ویډیو خوښته وي، ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره مو چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو نور وخت نه اخلمه، ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.